ته یو قسم وخوره چې نه بدلېږم دا به یمه بیا به کافر یم اشنا که د بل چا به یمه ته یو قسم وخوره چې نه بدلېږم دا به یمه بیا به کافر یم اشنا که د بل چا به یمه ښکليه دا واده پوره ده که نه بله وکړم ځکه یو شل ځله پیدا شمه نو ستا به یمه ښکليه دا واده پوره ده که نه بله وکړم ځکه یو شل ځله پیدا شمه نو ستا به یمه او په یو سړي باندې مې قرض دی او دومره دی چې که یې لسمه حصه راکړه نو باچا به یمه په یو سړي باندې مې قرض دی او دومره دی چې که یې لسمه حصه راکړه نو باچا به یم او څومره چې ستا کوڅې ته درغلم یقین دی وشه که مدرسې ته دومره لاړم نو ملا به یمه څومره چې ستا کوڅې ته درغلم یقین دی وشه که مدرسې ته دومره لاړم نه ملا به یمه او دغه د تریو تندي الزام خو په ما مه لګوئ ځکه د ډېره غمه مړم په خندا به یمه دغه د تریو تندي الزام خو په ما مه لګوئ ځکه د ډېره غمه مړم په خندا به یمه او مینې زه دې یم خو دا یو کمزوري هم لرمه که مرور شومه ته وخانده رضا به یمه مینې زه دې یم خو دا یو کمزوري هم لرمه که مرور شومه ته وخانده رضا به یمه ته یو قسم وخوره چې نه بدلېږم دا به یمه بیا به کافر یم اشنا که د بل چا به یمه